هیله السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ زه هم تاسو یې کنه ډیره مو ته پس مراعات کو ها. بس ما خو درته بلل بلا رئیسونه کړو خو تاسو کله فارغ شئ نو بیا کار وکړئ داسې نه کوئ. نه دلته لږ ګره واده کنه نه کې زه مصروف هم نه ځکه تاسو چاته پوس نه کوم لا شرینګ وته کې نو نه ولې نه ما درته بلل کال مې ته کولو خو بس بیا ما بیا سینه رور مور لاسو کې وچېت کی او داسې رئیسونه مې ته ډېر زیات کړو تاسو جوړې واتساپ نه چک کوئ. نه واتساپ چک کوم بس زه مصروف هم نه ځکه پیژې نور څنګه یې تاسو؟ زما وکیدنې کنه راځي وګوره ها سینا دا سره ما نه پټه پټه تا خو ما ته ډوسېدلې دي. نه بس اوس راجوړ شو اوس مې ترنګ نه کوم. څومره ټایم دی پکې؟ بس یو میاشت وکېشتله. هغه میاشت کې خو بیا موږ ورته ډېر شاپینګ کولی شو تاسو هم کولی شو ځان هم کولی شو. نه کنه تا چې کویدن ما ته دړونه ویل ګوره ها. ما ولې نه زما خو لا صحه کویدن نه شوي صرف ها نه شوي دي. تاسو هلک دی کوم ځای دی؟ هلک ماته نږدې دی ماما یا سوات دی. زما لیک خو داسې دی چې لا کنفرم شوی یم نو دا خبره وه هغه بیا دونه نخرې کوي ما ورته ویې دونه نخرو ښځه نه بله ده. او کنه جنکۍ خو دومره نخرې کوي زموږ غونته کې. نه نو نو چې کوم کنفرم خبره به وي ستاسو که نه صرف ها نه مو کړی؟ نه نه کنفرم ده پوه شوې. رور دې څنګه دی؟ رور مې ډېر تپوسونه کوي ولې څه چل دی څه؟ نه څه شي تپوسونه کوم هغه ډېر زیات ښه انسان دی نو ځکه خوښ شوی خو نه دی. نه بس ما خو یو وکړو که نه خو دا ښه انسان چې څومره څوک تپوس کوي نو دا ښه خبره وي. که نه دا موږ ته داسې دغه ښکارو زموږ خو چې تپوس نه کوي. نو تا ته خو چې زه رایس وکړم خو تاسو راله جواب راکړې نو ته څومره بې وفا یې. زه ولې بې وفا یم تاسو بې وفا یې ما ته اوس کال ونه کړو. نه تاسو اوس کال وکړو هغه زه ستاسو منم چې تاسو ما ته پیدن ست وکړو خو لکه تاسو خدای خو خپل وټساپ چک کړئ چې ما درته څومره ما جوړجینۍ ما نه خفه شوې ده. نه زه تاسو نه ولې خفه کېږم تاسو زما په ښه ملګرې یې پوه شوې. نو صحیح ده نو ما ویې چې خفه شوې ده زما د کس د لور وه ما هغې ته وویل ما ته یې جوړجینۍ خفه شوې ده دی ما جواب هم نه راکوي ما ته څه پته وه چې ته پیدن ته خوشحاله یې. نوره او ګفت راغلی که نه ګفت راغلی که نه؟ ګفت نه ګفتونه وایه ګفت خو له داسې ښکلی ګفت جوړم تا خو بس ایله ښکلی ټایم چې وي زه سبا ساعت ته ځم خو ښکلی شال به درله اخلم. داسې وي تاسو موږ سره دومره مینه کوئ؟ نه ولې نه ګوره چې ستا کېدل نو بس دا خو خوشحالي عمر کې یو ځل راځي او بس چې راشي نو بس خامخا یو انسان چې دومره خلک یادوي نو بیا خو به له څه کې که نه. دا خو ده نو پوه شوې او ستاسو واده به کلی واده به مو کلی یم مړی زما خو لا اوس ایله کېده نه شوه نو لا دومره زر واده نه کوم زه خو لا ولی یم. نو څومره ولی یې؟ نو بس لا مور مې وایي ته ولی نو زموږ غونده کې ولی یې. نو ولی ته عمره خو ولی نه یم خو لکه مور راته ویله دی نه واده اوس زما بیا رانیږي د کور کارونه ما نه کوي نو پوه شوې. مړی د کور کارونه رندار مې شپې خوښي که نه زه خو 10 بجې د خوب پاسم دا ما خاوند ته ویلي یم 10 بجې به زه ټکس ته خوب نه پاسم هغه وایي صحیح دی وي مونږ پر هغه کار خلک شته ته ډېر نازولې ګورې ها نو دا ما خپل خاوند ته ویلي ما وایي چې واده وشي که نه نو 10 بجې به زه د خوبه پاسم. د بیمارۍ نو څنګه یې ښه شوې که نه؟ اوس ښه شکر د ډېره زیاته ښه شوې یم. نور کور کې خیر دی؟ شکر دی نه ستا خیر به وایم مې چې ست ورته وکړم نو بیا چې نه خفه شي رانه پهله مې تا ته ویل زه به انشاءالله 2 شپې مخکې درځم. لومړني ست مې تاسو ته وکړو
نو مسخانه منم کنه ها څنګه مونږ ته ستنځي دا چې مونږ ته نږدې کنه زه صحیح ده زه لوښي وینځم که نه بیا ګپ لګو صحیح ده نو صحیح ده اوکې بای السلام علیکم وعلیکم